یا دلته د کالونو له مخې ما ته هغه شهیدان راوښیي. دلته د لاندې یو بله برخه هم راخیستې ده د ولایتونو احصایه. په پکتیکا ولایت کې ټول څو شهیدان دي، کندوز کې، خوست کې د لا تاکید او معلوماتو په خاطر باندې شهادت د ډول احصایه. مثلا بمبار په دې خط کې ښودل شوی ده 14.9%. دا هغه ټول د ما وي تا په دې هغه کې چې موږ ټول شهیدان څومره شهیدان سوي دي، هغه څومره شهیدان وو په بمبار کې، څومره وو په چاپه کې، څومره وو استشهادیان، څومره وو، هغه د فیصدي په لحاظ باندې چې په دې پلیټفارم کې ثبت سوي دي همغه معلومات راته راکوي. په افغانستان کې به ډېر هغه تعداد به لوړ وي، خو دلته څومره ثبت سوي دي هغه معلومات وخت باندې راکوي. بله برخه په د منیو کې د ګډونوالو برخه ده. دلته هغه څوک چې زحمت وباسي، تکلیف کوي او هغه د شهیدانو د ثبت برخې ته راځي، د هغوی هغه زیار له پامه نه ده غورځول سوی او هدف پکې دا ده چې هر هغه څوک چې شهیدان ثبتوي هغه یو ډول امتیاز ترلاسه کوي او په دې برخه کې هغه د سایټ یا د پلیټفارم لخوا هغې برخې ته توجه کوي، هغه سړي ته، هغه شخص ته چې هغه دلته پکې راځي. مثلا د یو چا څومره شهیدان ثبت کړي دي او څومره امتیازات یې ترلاسه کړي دي او هغه وخت باندې هغه باور ترلاسه کوي، چون هغه سړی زیار باسي، تکلیف باسي او بیا په وروستو کې یو برخه مو دلته ورته ورکړې ده چې دغه په دې لاندې برخه کې د هغه سړي نوم، د هغه سړي پروفایل او د هغه سړي سره لیکل کېږي چې دې سړي دومره شهیدان ثبت کړي دي او بالاخره هغه یو بلو مارک غوندې نښه ترلاسه کوي چې دا سړی هغه اعتمادي یو څوک ده په دې پلیټفارم کې. بله برخه په عموم کې هر اداره کې یا په هر ځای کې یا په هر یو دغسې د تاریخ د ثبت په برخه کې هغه ارشیف ده. په ارشیف برخه کې موږ دغسې څه فلټرونه راخیستي دي، څه برخې دي د ولایتونو له مخې ارشیف، د کلونو له مخې، د میاشتو له مخې، د شهادتونو د ډول له مخې، د ډلګۍ مشرانو له مخې هغه د شهیدانو برخه ده چې هغه په ارشیف کې دلته پیدا کولی شي. په اړه دلته موږ یو بله برخه مینیو ورکړې ده. دا سایټ یا دا پلیټفارم د چا لخوا جوړ شوی ده، په څو ژبو باندې جوړ شوی ده او دغه مثلا وړیا ده د 14 ولایتونو لپاره د پایلې په 1415 کال کې ده. دا ویبپاڼه یې څه لپاره، دغسې مختلف زموږ موخه څه ده، زموږ ارزښتونه څه دي او دا ویبپاڼه یا دا پلیټفارم څنګه کار کوي. په دې کې راتلونکی به موږ کومو نوښتونه په نظر کې نیولي دي، که چېرته خدای تعالی دا هغه د کامیابي لوري ته بیایي، موږ کومې برخې نورې پکې راوستلی شو، دا هم د په اړه هغه برخه ده.